دا خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک چې په ما په شپه ورځ کې زر کرته درود پاک وي نو دغه تن له به تر هغه وخته پورې مرګ نه راځي تر څو چې دی په ژوندانه خپل د جنت کورونه ویني. درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. او اوس خاص کوم د حضرت شاه منصور بابا جی نور الله تعالی مرقده فرزند ارجمند شیخ د قرآن د تفسیر او د حدیثو حضرت العلامہ مولانا شیخ نور الهادی صاحب دامت برکاتهم العالیہ ته چې راشي وقال الله وقال رسول مونږ ته بیان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. کہ بود یا رب کی رو در یسرب بدحا کنم گا بمکہ منزلو گا در مدینہ جا کنم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معزز علماء کرام او سامعین و عشاق منګم دې مجلس ته په یو نیت راغلی چې د دې صلحاو حضرات دیدنو کو ذکر چې الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین او مرګری شي صادقانو سره. نو الله تعالی ته وی صادقانو سره مرګری شي نو د دې مرګ سره ځان راورسو خدای دې موږ ټول په صادقانو کې راولي. او رازو به ذکرونو ولی برازو یو اعرابی راغه یا رسول الله متى الساعه قیامت بکله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تا قیامت له ستیاره کړه دے چې د قیامت تپوس کې به هیڅ منه دي تیار کړی حضرت نه می ډیر منځونه شته نه عبادت نه څه په یو شی دی تا سره اصحابانو سره می دومره محبت دی چې شپه رات په دې سودا کې چې ته می نه لیدلې خوب ناراضي ژوند تیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب اعرابی ته ورته ای خوش قسمت المرء مع من احب. سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. نورونو الله دې دا محبت زمونږ استاسو سبب د نجات وګرځي. نور مونږ خپل دیو. امام شافعی رحمت الله علیه څومره لوی هستی ده هغه وای احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. زه خپل خنیم خود خو خلکو سره مې محبت ده چې زما بیړیم الله پوری کی. الله دې مونږه تاسو ټول په دې محبت کې راولي. اورونو محبت کې میاده محبت تفسیر کبیر لیکي یو محبت د انبیاء دا روحي محبت ده. محبت د اولیاء دا قلبي محبت ده. دا په زړه کې محبت وي ایبه بل ځای کې بل وطن کې وي مشرق کې وي ته ورته دوا کې محبت به ورته راکې. او یو محبت عقلی ده. محبت عقلی دا دې تجارو دې تاجران نه دي دې نه به ټلیفون جلدی یو گاډي چینی راولېږي یو گاډي غوړي راولېږي دا د عقلی محبت ده. او محبت نفسی دا د نفسی محبت دا د فساق و فجارو ده. هغه رامیان په یو بوتل باندې جمع کیږي. الله دې مونږه اساسو دا محبت قلبی نصیب ساتي. نو مو حضراتو څخه کم راځو روم غاړي یقین ساتي دا د افته بني لیکن وخت داسې ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمت دي خلق بکی دوکشو الصحة والفراغ یو صحت یو فراغت دا اوزگارم یو لی نعمت دے لوئے ادا فراغتم یو نعمت دے صحتم لوئی نعمت دے چاہتا یونی چاہتا دوارا نی خدای دی مجھے دوارا نصیب کی لیکن رونو پا دی زمانہ کی یو سڑے وئی چی زنی مسلمان پاتشم نو دو صلحاو مجلس تا درادی وی بی عنایاتی حق و خاصان حق بید اللہ تعالی دا فضلنا او بید مجلس تا صلحاونا گر ملک باشد سیاحت تشورق کتا ملائکہ عمل نامہ با دی گناہ ڈکشی دی صلحاو تا خبر آدی دی تا خبر کینی دا ذاکران صلحا بزرگان اولیاء دی تا خبر آدی علبا پا اسلام بانے کلک پاتے کی گی یعنی داسی زمانہ دا یصبح مومنا ویمسی کافرا سار بسڑے مسلمان وی ما خام با کافر وی اگر دا زمانہ دا کنے ارتداد رالا تاسو گو رئی ندی خلقو تا دا خصوق بچی کل طالبان تو آو طالبان تا من نر خبر کولا میں طالبانو کلک چی استاسو نفس با نور ملایان نی بیا پوشوی دغه به ای تاسو نور نشته حالات بل را روان دي که په لازم تاسو باریان شي چې ولي ذکر د کعب الاحبار نه یو روایت راځي کعب الاحبار یهود لوی عالم په اسلام مشرف هغه یو تذکری د قرطبی لاغته چې رسول پاک شپږم در کې پیدا شوه دي د امت عمر به یو نیم زر ته نرسي یو نیم زر ته به نرسي د امت عمر نو اوس یو نیم زر کاله ته سوره پاتې دي رونو شپېته کاله نو شپېته کاله ژوند دی د دنیا دا حدیث په دغه باندې شپېته کاله او د شپېتو کالو کې وسی د شپېتو کالو کې ودا غوبل وی نه یو قسم فسق فجور او ازادي او تباہی او هلاکت او بچ به مونږه تاسو یو الله دې مونږه بچ ساتي مونږه پروا نشته کار څه کیږي وای اذکرا تابکرا لشکر ظلم الثولی د مشرق نه تر مغرب پورې په دنیا کې ظلم دی ظلم روان دی خو از ازل تاب ابد فرصت درویشان است د ازل نه تر ابد پورې فرصت د درویشانو دی خدای دې مونږه تاسو دغه شان به خمه ساتي مونږ د سنن یو خبر اولی نه یو خبر دا دنیا چې الله پیدا کړه نو ورته وی دنیا ته بسکه دی دنیا ته الله وی ته بسکه وی یا الله زستا مرایم اتمی مولای تمی مولای زنی مرایم تجرات سوای نو زبا غکم نو ما چې دی حدیث ته وکتل اوهوی دا دنیا مؤنثه ده وای دا خلق په دغه پراته دی و ما دا وجه دا خلق په سر غوځي دا سر کو دی مؤنثه ده نا دنیا باندې ځکه خلق پروته په مؤنثه پراتی دا خلق ځان مړ کوي نو دې ته وی ته وسکه وی زستام رایم ته مولای چې سره ته وای وی زدر تداوا من خدمنی فخدمی څوک زما د دین خدمت کوي څوک زما تابعدار وي ذاکر وي عالم وي عابد وي پیر وي مسلمان وي نو تی تابع اوسه من خدمنی څوک چې زما د خدمت د دین کوي دی دنیا ته وی ته بس چل کې تابع به اوسه دا دنیا تابع ده ما دې مرګري ته اوس خیالو مې دې په خلک درود شریف وای یو په لپاره د پیسو باران وریږي دنیا به خپل راضي ښا دنیا به خپل راضي خو من کان لله کان الله له دا درته یو نذیر او منخولا تدا الله شاء الله ستاده زمکه څنګه چې دا پورته اسمان ستاده او الله دې مونږه تاسو د دین تابع کی د صلحاو د بزرگانو تابع دي کی الله ما یو ځل په خور کې تقریر کوم الګه ادب او غیر ادب دي ته وای یو نذیر به ورکو ډیر علما ناس ولته ما ګوره د ادب نمونه مولانا حمدالله جان صاحب دی د عمر ته وګورئ دی حال ته وګورئ او بخاری شریف لولئ ادب ادبای نذیر می ورکړه د مولانا عبدالسلام صاحب ما هغه خپلان ور خاطر پیژني وجداله ولې چې ادب پکې د استادانو نشته ده او دای کې ادب د استادانو د خپل پیرانو ده رونو خدای دې موږ ادب ساتي علم ټول ادب ده خدای دې موږ ادیبان ساتي بیا ادبای نه دي الله موږ او ساتي
ادب تاجید از فضلی الہی بنو بر سر برو ہر جا کی خواہی ادب کو تاج دے پسر کی دا ہر ځای کې بدی پکار راځي ښا حدیث قدسی دے دنیا ورونو انسان تا اللہ تعالی وی حدیث قدسی یا ابن آدم اے زوید بنی ادم تفرع لعبادتی زما عبادت تفارق شدان ازگار کا ذکر کوا عبادت کوا املأ صدرک غنن ستاسی نبد غنان ڈککم واسد فقرک استا احتیاج بز بنکم ضروریات بز بندوں دد ازلو غنی رونو بیائی پروان ساتی و الا کدا کار دیو نکو املأ صدرک شغلا ستاسی نبدو کارونو نڈککم سنبالو لے بے نشی ولم اسد فقرکا ستا احتیاج ببن نکم اللہ دی زمانگا استاذ و سینا دا ذکرنا دا عبادت اور دا ذکر شوق پا کی پیدا کی ذکر اللہ منگتے ارشاد کی اذکر اللہ ذکرا کثیرا ذکر کوئی اللہ پا ذکر دیر سرا لعلکم تفلحون فلاح پا ذکر کے رونو ادا بزرگان سخی ویدی خلقو تا وی ذکر کوئی نفی اثبات ورتخی اسم ذات ورتخی دغ ورتخی قل هو الله احد ورتخی تسبیحات ورتخی دا وایا او په پابندۍ سره وایا الله دې مونږه تاسو دې او د دې ذاکرانو مرګرسیا کی زمونږ دا ژوند تیر کی په محبت دې کی دا ژوند تیر کی دا محبت دې کی میاده تابعداری دې کی میاده ملاقات دې کی میاده او تعلق دې کی میاده الله دې مونږه تاسو په دې کی دراله نصیب ساتي او رونو نور د دنیا خوان رنگ بوی خراب دی د دنیا خوان رنگ بوی پیژنی د اوبو چې یو اوصاف ثلاثه خراب شي او 10 پاغه اوبو نه کیږي د دنیا خوان خراب شو رنگ خراب شو بوی خراب شو ژوند پکې ګران دی الله دې مونږه تاسو لا د ژوند د تیرولو خ توفیق راکړي او مونږ ته الله قران شریف کې وایي قران شریف کې راته وایي ته زما تابع شه استغفار وایا استغفار وایا فلنحینه حیاتا طیبا زبردست حیات طیبه نصیبم حیات طیبه دی ته وای چې تلذذ بدل درکم په عبادت سره یو حیات طیبه دی ته وای چې ستا ژوند په عبادت کې تیر کم حیات طیبه دی ته وای چې ستا جبه په ذکر جاری کم حیات طیبه دی ته استاړه جاری په ذکر سره الله دې زموږ د حیات طیبه نصیب کړي فلنحینه حیاتا طیبه زما تاسو له روزي کوم حیات طیبه ضرور په دې باندې خوشاله الله دې موږ تاسو په دې باندې خوشاله ساتي او نور پروا مو کوي الله تعالی قران شریف کې د طالبان ته هم د آیات یاد کوي کنه نیک بختو چې دنیا سره تعلق نه لو شاء ربک ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ورپسې لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون وزخرفا کشر کراهت دې نه وي کراهت بوایر نه وای ولي الله کې ير نه راځي ک کراهت دې خبره نه وي چې دا مسلمانان به ټول کافر شي نو ما ود کافرو دروازې کورونه نندر پای چتونه کورسه میزونه او کورونا چتونه دا ټول د سپینو او د سرو ګرځولو د سرو او د سپینو وو او مسلمان ور رټینګ نشي دوله ولا نور کوم حساب ولا ور کوم ښا د آیات ګورې تاسو ښا دا آیات تاسو وای دا ما په وړکوالي کې یاد کړو نو زما ځکه په دنیا په لکه زما مزمت پروت دی دنیا څه شی دی رونو دا خو درته دا دنیا ته الله ویلي دي دی اولیاء ته خی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د معراج نه واپس نو الله ورته ټول امت مصور کو په اخر کې یو بوډای خضر اعلی دا سي خسته جامع غستی دی او سرکالی ژوند او چې تو ورته ګوري تاسو مګوا هغه وی حضرت دو خبرې ور سره کول غواړم رسول پاک التفات نه ورته وی جبرائیل علیہ السلام ته دا سوکوا اخر کې ورته وی حضرت دا دنیا وا الله تعالی مصور کړی وا کتا ور سره خبرې کړې وی ټول امت په دنیا پروتو شکر دې رسول پاک خبرې نه دي کړې د امت دا حال دی نو چې لا خبرې کړې وی چې بیا به سهالو
یو ولی دی هغه ته الله تعالی د دنیا د بيزي په شکل وکوله غوټه بيزه وا نو په دې باندې 15 فرقې لګیالي یو یې خپو سره ځوانډيږي او بل سر کلک نیولې چای سر کلک نیولې اسو کې لکای سره ځوانډي او څوک په د پاسه سوار دي اسو کې ګلاس راړي پاتې نشه لاشي الله تعالی نے تپوزو کہ یا اللہ داسو وی دا دنیا وا تا ته می دی بيزي په شکل خورا دا درې فرقې هلاکی دي دا چې سر نه نیولې دي دا غټ مالدار دي دا یې بل ته نه پری دي ښا دا هلاک دي دا خپل سره چې ځوندي دا هلاک دي دنیا مخ کې دی ورپسې ادا لکای سره شي دا جزا ورته نه ملاويږي دا هلاک دي دا لکای پسې روان دي وی دوه خلک پکې بچ دي یو هغه چې دا سوار په ګرځي او بل هغه چې ګلاس راواخلي او پېتی ولشي اوس کې نه بيزه ساتي نه ساتي دا دوه پکې بچ دي وی دا درې واړه هلاک دي مونږه تاسو دې دوه کې الله راولي ښا سوار په ګرځي په دنیا باندې پېتی نه اخلي بس کوي نور دې بيزي په تندر بلګوي چې صدا سنرا هغه نه بیغم شي الله دې مونږه تاسو لا دا شان دنیا راکې ښا دا شان کله کوسا الله تعالی به مونږه تاسو لا استقامت راکې دای په مخ درته نو خو قران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي یو آیات ته تمامي دنیا لا کافی ده یو آیات ته تمامي دنیا لا کافی ده هغه کوم آیات ته مشکات شریف دا حدیث راوړل دي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا تا قدرا پوری یو سلويخ دل درادي وایي دنیا بدر پسې پخپل راځي دا در پسې پخپل راځي ښا موسی علیہ السلام ته الله وی دا چې څوک درلي ګور دا ما درلېږي ښا ته خوشاله اوسه توجه ما تکا توجه الله ته کی دا شراړي دا الله را لېږي دا خلک چاله ټکنه ور کوي دا الله تعالی را لېږي دا وی ور شوه اوسه دا الله تعالی را لېږي تاسو موږ دی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع کی قران موږ تدا وای واتبع سبیل من تابع شد لار دا غشا اناب الیا چې الله ته انابت پیدا کوي الله ته قربت پیدا کوي الله ته نږدې کوي دا علما دا پیران دا شيوخ دای سګي ستا محبت الله سره تعلق الله سره قائمي په ذکر سره په اسکار سره په مراقبه سره په دی باندې ستا الله سره تعلق پیدا کیږي چې الله سره دې تعلق پیدا شو ورونو دنیا در پسې په خپل را رواني الله دې موږ تاسو له استقامت راکړي او الله تعالی دې تاسو د راتل زمونږ د راتل سبب د ټولو د مغفرت وګرځي مشر حضرت صاحب دی الله په قبر کې کروڑونه انوار پاغه وري او الله دې تاسو موږ لټول لا د درود شریف د وینا توفیق راکړي الله تعالی دې د دې صحت کې برکت واچي دا علما دې الله ټول تر تازه ساتي دنیا آباد دې دې وجنا حدیث شریف کې راځي یو صالح مؤمن په یو کلی کې وتی اتیا کورونه الله د آفت نه بچ ساتي دا دې اولیاء او برکات دې دې صالحو برکات دې د ذاکرانو برکت دے د طالبانو برکت دے چې دنیا آباد ده نور ور غسته دے خدای دې موږ تاسو بچو ساتي ښا یو ځان سره د آیات او من یتق الله دا یو سلوي غل وایي ولدای په مخ کې مناسب نه زتا د غیر خو دې دنیا ته کله کله ضرورت وی کنه زما ورته خیالي ضرورت وی نو استغفر الله وای د دنیا د پاره استغفر الله وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا استغفار وای نو حي القيوم سره بل حالت حقيقي او الله بل جنت تبوذي او حيل چې زور وای کنه زور ان الله بل مال راولي مال برادي ګور په دې استغفار کې در تخیمخه چې زوري وای نو مال بدل راځي چې پیخي وای نو اخرت او دنه حالت بدل کیږي دا زور ولي دا زور فضل الله مال فضل الله دی نو مال بدل راځي دی ولنه دا یا ساتي باس نشي مال راځي دی خو وام زور وام نو سړی را رواني پیخي راځي تاسو ته چاله کې انسان کوو کړکړی په سر کو نه پويږي زور وای په خپل برادي ښا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وجه حي یو په ذاته وایا په خپل برادي ښا حي وایا د باطن به حقيقي دا مې ته دنیا لپاره چلو منتغار چلې او تاسو خواته نه راځي خدای خو هم کا رانی دي چې موږ د ډیر آسان چلو نه دي ښا
بادشاہي یقین ساته پروا بنني پروا بنني زنده یقین ساته زما یو ګور کټ دی تاسو نه لیدلې هغه د جبر شپږم کې د دنیا بادشاہ يم الله دې موږ له دغه بادشاہي نصیب کړي او الله تعالی دې موږ هغه پيو دنیا سواره ګرځي دنیا سواره ګرځي لستر دې ژوند دې خدای دې موږ ټول په آخرت کې او جنت کې پر رحم باندې او ځای کې نور خبرې به التکوخه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ما شاء الله